خویندې در سره حجاب مني و اته حجاب سار په سار ورته واچوه خو در سره مني اما د تعلیم په وړاندې درېدل یا د مکاتبو دروازې بندول د دوی په وړاندې باندې دا در سره نه مني نو راځئ چې ملت ته مراجعه وکړو او علماو نه مو هیله دا ده چې هغوی په دغه شي کې مداخله وکړي دغه ملت په غېږه کې ونیسي د بغاوت خبره هیڅوک نه کوي دا ملت ښه په ټیټ سر دا نظام منلی ده دلته کمونیست خلقي سیکولر بدماش هر سړي دا نظام منلی ده تا سره په نظام کې کار کولو ته هم حاضره ده تا نظام د تا په سل د افغانستان په ټوله خاوره کې د تا نظام منلی ده اما ته هم د دوی د احسان فراموشي باید موږ ونه کړو دوی سره په څنګ کې ودرېږو د دوی د مشکلاتو درک وکړو راناستي دا چې موضوع مو د تعلیم له موضوع څخه د غرب ګوډاګیان او نور د قدرت تږي غلطه استفاده نه کوي دا ونې ګیله کړې وه وایي ته برته که لاس ته زما نه وای نو زه به یې نه وهلم ښه نو موږ په خپله دغه خلکو ته د تبلیغاتو زمینه برابرو او دا خلکو خولې را خلاصو د اسلامي امارت پالیسي په ټولو برخو کې اما د تعلیم په رابطه باندې واضحه دریځ خلکو ته نسته ځینې افغانان ورونه دي موږ ته میسیجونه کوي جواب رانه غواړي زما د ټویټر پرایویټ له میسیجونو نه ډک د کتلی نه شمه هغوی موږ ته وایي چې موږ ته جواب وایه زه ورته وایم چې زه نه عالم یم نه هغه یو شین کوتک یم زه به تا ته څه جواب درکړم خو البته له علماو مې چې اورېدلي دي علما په دې رابطه باندې واضحه دریځ لري هغه دا ده چې تعلیم منع د ښځو دپاره په هېڅ ځای کې نشته نه راغلی ده زه وایم که دا سیاسي فشار هم د افغانانو په زیان باندې ده او دغه امر ثاني نو امر ثاني پورې دغه امر هم چې امر ثاني کې څه وایي ښه ځکه اوس یو خو پوهنتونونو رسخت راوتلی وجود مو ټپ ټپ ده زخمی ده د هر افغان له زړه نه له دماغو نه له وجود نه وینې تویږي نو د دغه ټپونو د جوړولو دپاره موږ باید کار وکړو داسې نه وي چې دغه ملت په یوه تبه رانه مړ شي دا ملت په یوه تبه رانه داسې سي چې ذاتي به افغانستان هم ټوټه شي ځکه ټوله دنیا د ټولې نړۍ استخبارات امریکا په قراره نه ده ناسته امریکا دا قاتلان هغه خلک چې افغانستان در بدره که هغه خلک چې زموږ هیواد کنډر که هغه یې اوس هم د تخرګو لاندې ساتلي دي د یو موقع دپاره یې ساتلي دي امریکا اوس داسې یو څه لري نه چې په کوم طرف باندې د افغانستان په خلاف یو څوک استعمال کړي یو چاته پیسې ورکړي دا اوس اوکراین ته 15 میلیارده ډالر د یوې میاشتې دپاره منظور شول هدف دا ده چې هلته د جنګ خلک شته که دغسې یوه جبهه دغسې یو د جنګ موقع دغسې یوه سیمه امریکا مختصه کړي د طالب ته د فشار ورکولو دپاره نو د پیسو په زور باندې هغوی هر څه کولی شي نور په افغانستان باندې څوک حمله نه کوي ځکه دا اشتباه وه چې نړیوالو وکړله اوس دوی د داخلي انفجار کوشش کوي چې ملت د حکومت او د نظام په وړاندې ودروي ځکه دوی دې نه ښه تجربه لري تاسو په اوکراین کې وګورئ په لیبیا کې وګورئ په عراق کې وګورئ په نورو هیوادونو دلته په سیمه کې هغوی استخبارات لري او دغه فیصلې چې کیږي دغه فیصلې بیا نو زموږ د هیواد دپاره د خلکو دپاره د فاصلې د رامنځته کولو دپاره د امریکانو د استخبارات دپاره یو زرین چانس ده او دغه ملت نور داسې شوی ده چې په زکام باندې هم مړ کیږي نو د دې ملت امتحان کول د بیا دپاره دا به ستونزمن تمام شي اول په مونږ کې دغه انرژي نوره نشته چې راجیګ سو د هر چا په وړاندې خپل ناموس کنځلو ته ورکړو خپله مورکۍ کنځلو ته ورکړو زه نور په ټول عمر باندې دا موقع چاته نه ورکوم چې زما ګل غوندې مور ته زما کعبې ته کنځلې وکړي نور هغه وخت لاړه چې زه که هر څه مو په خپلو سترګو اواز نه راځي ستاسې ملګرو اواز هم بالکل ورک دی چې هغه حالت ته باید موږ زمینه سازي ونه کړو چې یو ځل بیا د ملا په نامه باندې خلک زندان ته واچول شي کور بمبار شي بچي ووژل شي
دا حالت بیا به دغه ملت موږ ته وایي چې دا خو تا په خپله وکړه، ولاکه بیا راته څوک حتی دعا م وکړي، بیا به همدغه زندانونه یو، له ملایانو نه به ډکي او له علماو نه به ډکي، مسجدونه نه به بیا دوی شرابخانې جوړې کړي، لکه په ترکیه کې چې جوړ شو د خلافت اسلامي له ړنګېدو نه وروسته په جوماتونو کې ډانس کلبونه جوړ شول. ته وایې چې دا ملامتي زمونږ وه، بیا به زه وایم بیا خو دې ملت ته د څه ویلو لرو نه چې قناعت ورکړو. دغه تیر د اشغال په نامه ملت د دې خلکو په وړاندې ودرو، ملت را سره ودرېده، نو اوس به په کومه نامه باندې هغه کې، او دا لرې او بعیده مه بولئ. افغانستان هغه هیواد ده چې اوس هم د نړیوالو برقدرتونو د باڼو لاندې دي، هغوی موقع ته ګوري. ولاکه یا زه په روس باور لرم، یا یې په چین لرم، یا یې په پاکستان لرم، یا یې په ایران لرم، دا هر یو خپلې موقع ته ګوري. نن طالب په قدرت ده، نن در سره حوصله کوي، که پوه شي چې د طالب په وړاندې یو څوک درېږي، هغوی هر رقم مرستې ته ورته تیار دي. دا اوس هم په ګاونډ هیوادونو کې امریکا لګیا ده د نظام په وړاندې خلک منسجم کوي، خو هغه خلک نشي پیدا کولی، ځکه دوی په ډالرو باندې مست و، د عیش او د عشرت ژوند دي، او که هغه که مجبوره شي د کور ډوډۍ او د کور نفقه له لاسه ورکړي او د غربت کچې ته ورسېدل، هغه څوک چې د طالب خلاف دي، هغه بیا د ډالرو په وړاندې ټینګ نه دي، هغه بیا درېږي لکه سیاب غوندې په ډالرو باندې فتواګانې خرڅوي. نو دغه شیونو ته باید موقع ورنه کړو. دا زمونږ خویندې دي، زمونږ لوڼه دي، او موږ باید په دوی بې باوره نه شو. اوس که په پوهنتون کې مشکل دی، درسي مشکل د فرض مثال په پوهنتون کې مخکې فحشا وه، نو اوس پوهنتون مه بندوه، فحشا ختمه که، فحشا بنده که. ته نظام کېږي چې همدغه وایو چې دغسې مسایل باید ډېر په حکمت سره مخ ته لاړ سي. البته د پوهنتون چې څومره ما معلومات کړی ده، یو خو د اعلان خبره ده، اعلان یو جدا پاینټ ده او بېله برخه ده چې زما په فکر له نړیوالو سره تعلق لري، د هغوی له عدم توجه سره چې دغه نظام په ټولو هغه اصولو هر څه هغه کړي دي، تکمیل کړي دي، خو بیا هم دوی مشکلات جوړوي، ستونزې جوړوي. او بل طرف ته پوهنتونونه رخصت دي، 3 میاشتې تقریبا د حمل تر میاشتې پورې، بې له دې هم رخصت کېدل. خو اعلان واقعا خلکو ته ډېر فرصتونه په لاس ورکړل چې تبلیغات وکوي او د نظام په وړاندې مشکلات رامنځته کړي. اما پوهنتونونه به انشاءالله بیرته خلاصیږي او حتما به خلاصیږي. دا هیڅ د حل لاره نه ده، نه داسې نظام چلیږي او نه دغسې کېږي چې درس دې نه وي. چوکاټ ورته جوړېدل د نظام وظیفه ده، هر قسم حجاب او هر قسم چوکاټ چې ورته جوړوي هغه باید ورته جوړ سي. نور خو تر اوسه ما د نظام په راس کې له هیڅ چا نه هم نه دي اورېدلي چې بالکل حرام ده او بالکل اجازه نه ورکوو. نو مشکل دغه ده چې بیا دې نه ډېر غلطه استفاده او غلط تبلیغات کېږي. الله دې رحم وکوي. اوس به انشاءالله د دغه خلکو په مقابل کې موږ خپله مبارزه کوو، هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو.